دوستانو سلامونه. په واتس اپ کې چې کله تاسو یو سټوري کوئ یا یو سټیټس لګوئ، نو که په زړه مو نه وي او غواړئ چې بیرته ډیلیټ کړئ یا یې لرې کړئ، نو هغه به تاسو څنګه کوئ؟ تاسو به واتس اپ ته لاړ شئ. واتس اپ ته چې لاړئ، هغه نه وروسته به تاسو به هغه سټیټس چې تاسو یې غواړئ ډیلیټ یې کړئ، تاسو به په هغه باندې کلیک کړئ. کلیک چې مو وکړ، هغه نه وروسته په درې خانو به کلیک کړئ. درې خانو باندې کلیک کول نه وروسته به تاسو په ډیلیټ باندې کلیک کړئ. ډیلیټ باندې بیا یو ځل تاسو نه به پوښتنه کوي چې آیا تاسو دغه سټیټس ډیلیټول غواړئ، نو تاسو به په ډیلیټ باندې یو ځل بیا کلیک کړئ. نو هغه نه وروسته ګورئ تاسو ډیلیټینګ سټیټس اپډیټ، نو دې سره به ستاسو د واتس اپ سټیټس ډیلیټ شي. نو دا و د نن ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوي در سره لایک کړئ. که کوم پوښتنه یا نظر لرئ له موږ سره د کامنټ باکس لارې شریک کړئ. چینل ته نوي یاست در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په پاک او مهربانه رب سپارم. هر چیرې چې یاست خوشحاله او آباد اوسئ.